پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ډیر ځله داسې انسانان ستا د ورځې روزي خو لیکن ما سوا للوږي او لتندې بل د الله په دربار کې دته یو شی نه ملاویږي ځان دې ګرد ورځ وږی کړی وو ځان دې ګرد ورځ تږی کړی وو نو خو په کار خدا و چې تا الله پیدا کړی وای لیکن تا سترګو غوږو لاسو پښو دماغ عقل د هیڅ شي حفاظت تا نه وکړي چې نه دی وکړي ستا خو فکر دا دی ما دا د ماښام روزه مات وکړي ګرد ورځ ما شی نه وخوړلی د الله رسول فرمایي هلته یو وش وتړه سهار یې وتړه ماښام یې رایله کړه نو دا وش هم ګرد ورځ شی نه دی خوړلی نو اوس دې خدای ثوابونه ورکوي یا نه ورکوي دا زما او ستا د فیسبوک خبره نه ده فیسبوک اوس خو بازارونو باندې که دا ووایي چې یار اوس په دوکانداران دي هغه د ښځو سره مجلسونه بل هغه خپله چې وباسو دا فیسبوک زه الحمدلله نه لرم نو ډیر کم خلک یا به نه لري یا به زموږ سپین ږیري مشران نه لري یا به یو ځوان یا به د ډېرې غریبۍ نه لري دی نه دی چې دی به ډېر بزرګ انو که دی وس یې هم و او نه یې درلودی د دې روزیې ته بیا سلام دی دته بیا ماته دعاوې کوه دته بیا ووایه چې ماته دعاوې کوه دا اوس ګوره دا که تی فیسبوک لرئ د خدای دپاره یې بند کړئ پرېږدي دا دنده پرېږدي مخ له دا موبایل ګر سره بیا به د اختر آباد سره ګورو زما او ستا دونه لوی عبادت یې را خراب کړی دی چې په دغه عبادت و ما او تا ته جنت نه د جنت نعمتونه نه د مرګ اساني نه د قبر اساني نه ما او تا ته الله ملاوي دی الله خو د دغه فیسبوک په خاطر به الله او ما او تا ته نصیب ملاو پر دغه روزه چې ما او تا الله په کار او ما او تا ته ملاو سوی وي او ما او تا ته چې شیطان ملاو سلو بس شیطان چې په ما او تا یو ور فیسبوک وګوري باغ ټیک دې ته بس ما په بیان پسې ګرځي د مولانا طارق جمیل صاحب په بیان پسې ګرځي د چا په بیان پسې به ګرځي نو بیا ته به سل ګناوي کوي سل قدم به د ګناو طرف ته یو قدم به د مولانا طارق جمیل صاحب طرف ته ورځي بیا به تا هغه نیکی چې دغه وکړه دلته د سل ګناوي وکړي ها فیسبوک یو داسې یو آپشن شته یو ترتیب شته چې ته ډایرکټ باقي تعالی بیا کار شي ګر سر راځي نه د غیر شي راځي نه بیا خو ډیره خبره ده بیا خو ډیره او فیسبوک خلک دې د پاره نه کوي چې مال دې بیا کار شي نه راځي دې د پاره ګر سر څوک یې ټیک سره دا تصویرونه دا جنې دا غزلې دا موزیک دا رقصونه دا تڅوای عذاب جاریه دی عذاب هر چا چې پته کې غزل شعر کړي دا هر چا چې پته کې یو رقص شعر کړي دی هر چا چې پته کې یو پښ تصویر شعر کړي دی ته وته په مسجد کې ناست یاو مسجد کې ناست دا مسجد چې هر چا جوړ کړي دی په قبر کې به یاو په قبر کې خو به نو هغه صدقه جاریه د 24 غنټې مسلسل د دې عوضونه ورسیږي اجرونه او دا تا چې کوم غلط شي شیر کړی دی مسلسل 24 غنټې وتا ته چی رسیږي وتا ته د دې ګناه درسیږي وتا ته د دې ګناه اول ځل سالک بیان اوریدلی وو بیا ویل به په زرو غزل او شان میان دغه ګر سر دنده ولا بیا مولوی سازما توبه ده زدا شام پرېږدم مال بیل کول توبه وباسه کوم شي چې تا په وسه پر دی هغه بیرته ډیلیټ کا چې در وستي وتلې دی توبه وباسه الله سم معافي وغواړه الله رب العزت به دغه ګناه به وتا ته نه درکې اوس یو شی شیر کړی هم دی او بیا ورته پام دی هم نه دی اوس یو سړی را ولاړ سوی دی ور پارسل راخصي د غنمو یا د وړو پر شاعر اخستې شاید هغه سروي د کرا لړستې ویږي چې کور ترالی نو دا پارسل بده ته چی شروع پاته سوی د ازما استاد د ماپشن درس مر سبقت نه اشتي او په دا روزه کې نه اشتي په عبادت کې نه اشتي د ازما استاد عبادت چې کم پارسل دی کوم غونې د هغه سروي صحیح سلو د عبادتونو جن روان دي ولې خدرته ګناه په پسې ده نو لهذا د الله رسول فرمای فلا يرفث نو لهذا شام بو سید ان شاء الله العزيز د فیسبوک سبل ځانونه شاته کو نور الله مهربان ذاتي دعای په ټول امت ته کو چې الله د پریشانی د پکا د يهودو د پاره کوي الله د نصاراو د پاره کوي د دین د دشمنانو د پاره کوي د قادیانیانو د روافضو د پاره کوي چې څوک و دین او خدای او رسول ته شکنځا کوي دا وو د پاره کوي یا الله مؤمنان جن وساته یا الله مؤمنان ته پر دې کې درجه ورکړي یا الله د مؤمنان حفاظت او فرمایا چیرې چې مسلمانان نه جوړ دي الله دې حفاظت او فرمایا الله دې صحتونه ورکړي کوم چې جن شهیدان سوي دي الله دې هغه شهادتونه قبول کړي الله دې مغفرت تو فرمایي الله دې وقربانه ته صبر جمیل او نصیب کی خیر الله دې ویل او دې قبول منظور وکړي الله دې اخر خاتمه کړي